ورځ مو په خیر. سلام. زه مرهون یم تاسو ته د پښتو ژبې د سلسلې یو بل درس وړاندې کوم. دا به زموږ په ګرامر کې وروستی درس وي. پوهېږم چې ګرامر همیشه خسته کن وي، خو د یوې ژبې په زده کړه کې تر ټولو اساسي رول لوبوي. د نن درس تر ټولو لنډ ګرامري درس دی، ولې خو تر ټولو ښه ګرامري درس دی. په دې درس کې موږ همیشه څه شی وړاندې کوو؟ د امر فعل تاسو ته وړاندې کوو. په دغه د زمانې په حساب دا یوازې او یوازې د اوس او راتلونکي زمانې پورې ارتباط نیسي، ځکه ته نسې کولی چې په تېر وخت کې یو امر وکړي. نو په دې اساس دغه زمانه همیشه د اوس او راتلونکي لپاره جوړه سوې ده. دا هم د راتلونکي زمانې په څېر دوه حالته لري، چې یو حالت یې استمراري دی چې د یو کار جریان، او بل یې مطلق امر دی. د مطلقیت په اړه موږ بحث کړی وو چې وو همیشه د مطلقیت لپاره راځي، مګر یو شی چې تاسو دلته متوجه کیږئ په دغه فعل کې، یعنی د امر فعل کې موږ یوازې او یوازې د مخاطب دپاره، د مخاطب جمع او مفرد دپاره ګردان لرو. دلته نه جنس په نظر کې نیول کیږي او نه عادت په نظر کې نیول کیږي. یعنی د یو مفرد کس دپاره ته راځي چې مخاطب دی، د زه دپاره نسي راتلی، پر ځان څوک امر نسي کولی، پر یوه ښځه باندې چې راځي هغه دپاره هم یو ته راځي، او د جمع خلکو دپاره چې هم راځي، د غیب دپاره هېڅ نسي کېدی. یعنی همیشه امر د یوه مخاطب کس دپاره یا د څو مخاطبو کسانو دپاره چې جنسیت یې مهم نه دی استفاده کېږي. دلته ته ډوډۍ خوره، ډوډۍ خوره یو چا ته وایي چې ډوډۍ خوره، جریان استمرار یې ښیي. او ډوډۍ خورئ ډېرو خلکو باندې امر کوي چې ډوډۍ خورئ، استمرار یې ښیي. مګر کله دا د استمرار حالت دی. کله چې مطلق حالت ته راځو، اوبه وڅښه، وو دې ور واچوئ، وو چې مو ور واچوئ، زمانه مو څه کړله، زمانه راتلونکې ده، مګر د امر فعل دی، مطلقیت وو سره راغلی، امر مو مطلق دی. اوبه وڅښه، وو چې ور واچوئ د مطلقیت وو دی، وڅښه. اوبه وڅښئ د ډېرو خلکو دپاره. دا و د فعل په اړوند، د امر فعل په اړوند زموږ درس، چې په دې سره زموږ د ګرامر درس پای ته ورسېدی. نور درسونه چې هغه پر یو لړ اختلافي موضوعاتو باندې دي، په راتلونکي درسونو کې تاسو ته وړاندې کوو. تر بله راتلونکي درسه پورې مو زه اجازه درڅخه غواړم. لوی خدای مو سپارم، خدای مو مل سي.